السلام علیکم. له یو نیو ټاپک سره ستاسو په درانه خدمت کې ور بیا حاضر یو. نن چې موږ کومه خبره کوو هغه به پر نیوټریشن، غذا یا په خوراک په حواله باندې کوو. مختصرا به د نیوټریشن چې کوم پروسس دی، چې کوم دغه ډیفینیشن دی، په هغه باندې خبره کوو. خو که چیرې تاسو زموږ دا چینل نوي سبسکرایب کړئ نو تاسو ضرور سبسکرایب کړئ او له هغه سره د غنټۍ بټن هم ووهئ چې تاسو نور هم دارنګه ویډیو درځي. الله تعالی سي جاندار یا د مخلوق پیدا کړی دی او دغه ته د خوراک ضرورت هم شته. درخت یا نور کوم جړی بوټیان دي، سبزیان دي، دغه خپل خوراک په خپل پیدا کوي. خو کوم جانوران دي، انسانان دي، هغه د خپل خوراک لپاره یا دغه سبزیان یا د درخت هغه پل یا لغه سره نور جانوران چې کوم دي له هغو خپل خوراک حاصل کوي. د خوراک مقصد ډکول نه دی، بلکې د ښه ژوند لپاره د ښه خوراک ضرورت وي. ولې چې که انسان ښه خوراک اخلي نو ستا صحت به ښه پرورش کوي. چې کوم د انسان وسرت ته ضرورت هم وي، یعنې چې د انسان سرت مومنټ کوي او ته یو کار کوي، ته په ژوند کې هلې ځلې کوي، نو ستا وسرت ته دارنګه د دغو خوراک ضرورت هم دی. لکه موږ تاسو لیدلی دي یو موټر، یو لارۍ، یو موټرسایکل یا یو بله ماشینري، هغه هم که ته چلوې نو هغه دپاره بیا د مختلف فیول یا د موبلایل، د ډیزلو، د ګاز لیټو، د نورو څه ضرورت وي. دغه رنګه انسان ته هم د ښه خوراک ضرورت وي چې هغه خوراک بیا ستا په صورت کې چې هغه قوت پیدا کړي، په هغه قوت یا د هغه حرارت له وجې بیا ته مومنټ کوي. د خوراک د پروسس مختلف طریقې دي، خو زه خالص درې سیوې ما په دغه کې خوشې کړي دي، نو زه به هغه درې له تاسو سره شیر کوم چې انجیزیشنز یعنی د خوراک اخیستل، دویم ډایجیشن یعنی هضم کول، دریم ابزورشن چې دا په صورت کې ابزور کېږي. دغه درې عمله دي چې د دغو سم اپ یا چې موږ یې په یو ځای کوو نو له دغه ځای نیوټریشن هم جوړېږي. د خوراک اهمیت څه دی؟ اوس به په دغه په اهمیت باندې خبره کوو. په دا باندې هم یو څو داسې ضروري خبرې دي، خاص کار درې داسې ضروري شیان دي چې د دغه له وجې موږ ته د خوراک ضرورت د انسان یا د حیوان و جسم ته پېښېږي. په هغې کې اول نمبر دی ګروت اف باډي. چې کوم موږ دغه غذا خو دا خوراک اخلو نو دا زموږ د جسم یا زموږ د بشر ګروت کوي، غټوالی کوي. یو کوچنی وي بیا وختن په وختن هغه غټېږي. چې کوم دی غذا اخلي په مختلف شکل کې اخلي، د خوراک په شکل اخلي، د شیدو په شکل کې اخلي، د نور د پل د سبزیانو په شکل کې اخلي، نو د صورت له دا سره غټېږي. بل بیا د هغه باندې په دوه نمبر باندې ریپیر. کله کله زموږ په صورت کې داسې کمی و بیشي راشي یا زموږ په صورت کې لکه مثال کې طور پر یو هډ مات شي، نو کله ستا هډ مات شي نو ته خوراک نه کوې، چې هډ مات شي، سریغ وشي یا له هغه سره څوک نور ډاکټران تاسو ته کوم شی در پرسکرایب کړي نو که ته هغه کوې نو ستا په صورت کې کوم خرابي راغلي دغه ریپیر دغه جوړښت دی کې، که ته اپریشن وکړې د هغه دپاره هم د خوراک ضرورت وي، که د پښه ماته شي، که هډ مات شي، که نورې بیماري وي نو دوی دغه ریپیر کوي، دغه جوړښت کوي. په درېم نمبر چې کوم دی هغه دی مینټیننس اف اکټیویټیز ان ارګانیزم. چې کوم په ارګانیزم کوم ستا د صورت چې کوم عمل دی د هغه مینټیننس کوي. چې کوم اکټیویټیز ته کوې نو ستا جسم دننه چې کوم دننه اندروني وده ته کوم د کومو اکټیویټي ضرورت دی هغه ته هم ګروت کوي، که د خلیو په شکل کې وي، که نور د جسم یو داسې ګروت وي د وینې په شکل کې، د هغه اکټیویټیز هغه ته هم هغه فیول یا دغه د انرژي په صورت کې ورکوي چې هغه اکټیویټیز هم دی پوره کوي. نو انشاءالله مزید بیا په دغه باندې خبره کوو چې یو خو نیوټریشن دی، خوراک دی، او بیا بیلنس خوراک یا متوازن چې کومه غذا ده، خو دغه بیا په یو بل ټاپک باندې بیا خبره کوو. الله حافظ.